د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی جاوید احمدي له ولس نه څه غوښتنه لري دا هر سره په دغه ویډیو کې وګورئ خو ویډیو را سره تر پای وګورئ ګرانو مینوالو السلام علیکم د افغان کرکټ ملي لوبډلې خیلاسي توپوهونکی جاوید احمدي له ولس نه د دعا غوښتنه کړې ده د جاوید احمدي زوی ناروغ دی او دا مهال په روغتون کې تر عملیاتو لاندې دی جاوید احمدي له ولس دعا غوښتې تر څو خدای پاک د هغه زوی ته بیړنۍ شفا ورکړي جاوید احمدي په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي زما د لوی هستی یعنی زوی مې اوس عملیات خونه کې دی متعال رب دې عملیات په خیر ترسره کړي تر څو عمر مې روغ رمټ شي او ګډ خوشحاله ژوند وکړو له درنو ملګرو هیله لرم چې زوی مې دعاګانو کې هیر نه کړي د رب تعالی ورته بیړنۍ شفا وغواړي مننه جاوید احمدي د افغان لوبډلې پیلس توپوهونکی دی چې له ډېرو کلونو راهیسې د ملي لوبډلې سره یو ځای دی جاوید احمدي اوس 28 کاله عمر لري په څلور څلوېښت یو ورځنیو لوبو کې یې افغان لوبډلې لپاره 906 منډې کړي ډېرې منډې یوه پاڼۍ کې یو اتیا دي چې د ویسټ انډیز پر وړاندې 2018 کال کې کړي همداراز جاوید احمدي ټیسټ لوبې هم لوبولې چې 2 لوبو کې 115 منډې ترلاسه کړي دي تیر ځل یې 20 ورځې لوبې کې هم وکړې خو ښه پکې ونه ځلېد او 3 لوبو کې 6 منډې وکړې جاوید احمدي په خیلاسي ورو توپ اچونه هم کوي چې تر اوسه په یو ورځنۍ لوبو کې 9 لوبغاړي سوځولي دي جاوید احمدي په شپږیزه کرکټ لیګ کې د بند امیر خامارانو لوبډلې سره ولوبېد او یاد لیګ کې لومړی سریزه هم ووهله چې 119 منډې کړې وې نو دوستانو د جاوید احمدي زوی ته دعا وکړئ چې الله دې ورته روغ صحت ورکړي نو ډېر امیر او مننه چې ویډیو مو راسره ولیدله تر بیا ښې چارې